قبر ډیره سخت زندگی د عزتمندو. حدیث کی راضی نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمائی چې کله دا مسلمانان یو مرده دفن کی او واپس ته روان شي نو په دې باندې ووس اول شپه په دې قبر کې راځي نو چې څنګه دې دفن شو او دا خلق ته واپس شنو حدیث کی راځي وانه ليسمع قرع نعالهم دا مړې دغه وخت کې د دې خلقو د خپو کشارې موري چې دا خلق دی واپس شو رستو بیا اوې ک نوري اذان له مسله ده خو دې خبره کې د ټول علماء اتفاق دغه حدیث کې راغلي دي چې کله څنګه دې دفن کی او لار شي دا خلق نو د خلقو د واپسې د خپو د کشارې دی اوري دې د وجنا د قبر دی اول شپې ته په حدیث کې ملمستیا ویلې شوې دي. مونږ یو دعا کوو د مړي لپاره مونږ به دا یو دعا راټکړې ده اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا خشته دعا ده خدا عام دعا ده ګوره الله زمونږ مړي وبخا ژوندي وبخا مشران وبخا کشران وبخا کوم چې موجود دی هغه وبخا کوم چې د نشته هغه وبخا او یا الله څوک چې پیدا کې په اسلام پیدا کا څوک چې مړ کې مسلمان یې مړ کا نو دې کې مونږ دې مړي ته سو ویلې دا مونږ عام دعا وکړه نو دې سره نور دعاګانې پکار دي اللهم اغفر له یا الله وی بخي یا الله رحم پیو کې قبر ورته منور کې دا خشته دعاګانې دي اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه واكرم نزله ووسع مدخله اي واكرم نزله یا الله د دم المستیو کې نو بهرحال دا اول شپه چوز خلق را واپس شو او څنګه قبر دکړې شو بند کی روح رالو چې روح څنګه رالو حدیث کی راځي دو فرشتي راشي که کافری نو دو فرشتي و تراشي په تور شکل باندې وي فیجلسانه دا مړې کینه په دې قبر کې او تپوسونه نه کوي مر ربک رب دې سوک دې وما دینک پکم دین باندې وماذا تقول في حق هذا الرجل او د دې عظیم هستای بارکه چې سیدنا محمد صلی الله علیه وسلم د بارکه تسوی دا مبارک سوک دے نو کافر بوئی چې هاي هاي اقول ما يقوله الناس دې صرف دا خبرو کې چې زم هغه خبره کوم چې کوم په دنیا کې خلکو کوله مطلب مسلمانانو چې کومه خبرې کولې زم هغه وایم بس نور بوله وزیر چې سو وایم نو دا فرښتې به بیا د په عذاب باندې مسلط شي نو دوانه به یو شپه دومره تیریږي لکه په زورګونو کاله او د دې مثال تا غشته شي خدا نه خواسته پتا باندې خطرناک درد دی یا سخت بیماری او دغه د دسمبر یا د جنوري اوګدي شپې دي نو سړی یو منټ شماري چې کله به د شپه تیریږي چې ډاکټر الله شم هسپتال شپه چرته تیریږي د دینه بزیات په دې انسان باندې یو شپه دومره وګدي تیریږي اور روایتوں کی راضی چې دل بدا فرشتي دومره بدرنګ شکل کې راشي کدل نور عذاب ملوم نشي د دې دا بدرنګ شکل سې کول د لپاره کافی دی د بده مداغې نو یریږي دونه دغه hebatnak شکل دی سوچو کو یو غاخ د احد د غرم را دی او کس یو غاخي د دخله بسمري د بصر سمري د وختو نوکان به سمري د سره بسټک سمري چې ستاره سر لا خطا کوي او چې مسلمان دیندار سره په قبر کې خو دي شي په خشته صورت کې ولا فرشتي راشي وې دلک نور ثواب ملوم نشي دا دومره کلی صورتونه سې کول دل کافي چې کینه وته وای رب دې سوک دې وته الله دین دې سره الاسلام د دې عظیم هسته باره کې سوي وجیدا خو زمون خوب پیغمبر اخرنه پیغمبر محمد صلی الله علیه وسلم نو دل به جهنم طرف ته کړکې کولو شي دی بو یریږي ودا یریږي مداستانه دا بیا باغ بنشي بیا به جنت نو ته کړکې کولو شو د دا باغونو دا مزي او چرچی ووري بزې بو چې ورځم د نصبر وکړه صبر وکړه لږ وخت د لاشتا دا کړکې به کولوي خدای پکې ورتلې نشي او دینه خشته هواګانې راځي او دته به جنت یو بستر واجوري وته ودشه د ناوې پشانتي څنګه جناوي ودای د قصیده مو د شیخ په کار پناوي خو کار نه کوي کنه په افتنی مکه تم بس د غزو دشه اوس دی به السترګي پټي کې د ډېر خوب کړي وي خو په دوانه به دا وخت دومره زر تیر شي کنه لکه د دې مثال په کتابونو کې دا راغلي دی د یو کس په ما
په مرۍ کې یو امیل دی د ملغلرو یا د موتیانو د هر څه ای د چا لاس واجو الاشریدو دا لاندې د مرۍ پریوتې او زه اوس دا مرۍ راټولوم دا به څومره وخلي 2 منټه 3 منټه 15 منټه دي 10 منټه دي والي دومره وخت به دې خوب وکړي چې راپاسي بس قیامت به واقع شوي وي دی به جنت ته لاړ شي حالانکه ده به ډېر زیات خوب کړي وي خو دا به ده باندې الله سپکي او بل باندې به څومره ډېري نو هغه ته به الله پهله جنت نه یو کړکی کولوږي جهنمي ته کافر ته او به ډېر خوشحاله شي فرشتې به ورته وایي دا تا دپاره نه ده او به بنده شو جهنم نه به ورته یو کړکی کولو شي نو الله دې م ته وساتي عزتمندو دا بیا ډېر سخت زندګي ده قبر کې انسان بالکل یوازې بیا نو دا صرف د قبر اول شپه ده بیا وروسته به څه کېږي په قبر کې تفصیلي حساب کتاب نشته تفصیلي حساب کتاب په آخرت کې دی په قبر کې د یو څو شیزونو حساب کتاب دی چې په حدیثو کې ذکر دي درې خدا خبرې چې ما ورته وکړې څلورم تشو متیازو نه څوک ځان نه بچ کوي هغه سره په قبر کې به حساب کتاب کېږي ولې تشو متیازو نه ځان نه بچ کوي بل څوک چې شیطانت کوي د دو مسلمانانو منځ کې او حسد ساتي بغض کی نه کوي د دې حساب کتاب به کېږي په قبر کې دغه رنګې د چا نه په زور زبردستۍ سره په ظلمن ځمکه چا نیولې د هغه سره به حساب کتاب کېږي دا غټې غټې خبرې دي د حساب کتاب په قبر کې دی باقي تفصیلي حساب هغه په آخرت کې دی نو د دې ځای ته تک نه مخکې انسان د پاره تیاری پکار دی نو چې کله دا کم انسان الله بخلی وي کنه دې تنګ قبر کې اوس دی پروت دی دته به دا قبر دومره کولو شي تر څو چې د نظر لګي دا نه چې په تنګ قبر کې پروت دی د پاره دا قبر جنت دی حدیث کی راځي القبر روضة من ریاض الجنه او حفرة من حفر النيران قبر یا د جنت د باغچونو یو ښکلی باغ دی یا د جهنم د کندو نه یو غټه کنده ده نو عزتمندو د لږ ډېر دنیاوي لالچ دپاره ګورې خپل دا ځای خرابول نه پکار د دې ځای دپاره تیاری پکار